اوټ د ورکر دی جلوس د ورکر دی چغه د ورکر ده جنډه د ورکر سره ده نو جیل له هم ورکر ځي په کار خو دا چې لیډرشپ لاړ شي عمران خان ا ګریډ لیډر چې په دې وخت کې هغه جیل قبول کو او تیښته قبول نه کړه ان شاء الله ولز موږ ورسره یو او زه دا یقین کوم چې د دې تیر حالت نه بخمس پر روان الیکشن کې جنرال الیکشن چې کم نه پایږي مې هم د انې د پاره اپلای کړی ده د پی ټی آی د ټیکټ نه ما پی ټی آی جوړ پارټي هر چاله ټیکټ ورکی موږ د پارټي د فیصله پابند یو خدا یو مطالبه به زما اصل مقصد چې د خپل علاقې خدمت او ترقی او بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو دا وخت دا ټیم په پتیپور کې موجود یم څنګه چې تاسو ته پته ده چې اقبال خان د یو پیجندلې نامه ده او په هر ځای کې چې د غوي نوم د غوي خبرې اترې تاسو هم اوریدلې دي د غوي خواله راغلی پتیپور اقبال صاحب ته په خپل پروګرام کې هر کله په خیر راغلی او ستړي مشوي السلام علیکم سر وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر مهرباني تاسو راتلو تاسو خپل د قیمتي وخت وستل تراله تاسو د زړه کوم شکریا ده کوم ډیر مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم ډیر ښه سوال دی کو مخکې هم زه د تحصیل معیار ته ولاړم په آزاد حیثیت سره نو هم د دې مقصد لپاره چې زمونږ د علاقه چې دا درې یونین کونسل باندې مشتمل ده د دې کې تقریبا رجسټر روټ چې دی 1,53,000 پلس دا وټ دی د تیر مردم شمارې مطابق اوس به نورم زیات شي لیکن دا علاقه همیشه اګنور کړای شوې ده دی له چا د ترقی او د دې څه قسمه موقع نه ده ورکړې که زمونږ ایم پی آی راغلی مطلب شرافت علي خان راغلی دی ډېر ښه کارونه یې کړي دي خو که دا په ځای د دې علاقې نه یو کس منتخب نظام چې دا به د هغې نه ښه زیات کړی دغه زموږ ډاکټر صاحب حیدر علي خان نو هغه ایمینې هغه ډېر کارونه کړي دي هغه دغه نه کومه خو بیا هم که د دې ځای کس وي نو دا علاقه به خصوصا چې کوم ترقي کړی وه په دې کې ډېر کارونه نیم کړي دي نو د دغې دپاره ما دا ولیدل زه تحصیل معیار ته ودرېدم چې یاره زمونږ دا جنکي خیل چې دی ځان له یو تحصیل هم دی که فرض کو د دې نه یو کس راشي او هغه منتخب شي نو د دې علاقې هغه کمې ستونزې چې دي د هغې به ښه بهترین حل تلاش شي نو د دغې دپاره زه تحصیل معیار ته ولاړم اوس مې چې کوم دی په روان الیکشن کې جنرال الیکشن چې کوم دی نه پایږي مې هم د انې دپاره اپلای کړې ده د پی ټی آی د ټیکټ نه ما پی ټی آی جوړ کړه نو د هغه ټیکټ دپاره ما اپلای کړې ده انشاءالله لز امید لرم چې کېدای شي ټیکټ درخواست میم دا دی چې موږ له راکې ځکه یو ټیکټ د پی کې پور یو پی کې 3 یو خو ځخیل لور کې مدین لور کې زما علاقه دغه صفات شو نو که انې موږ له راکې نو دا په موږ باندې احسان او دا زموږ د پاره خو مقام ده چې موږ د خپل خلکو خدمت وکړو څه غړای ک ټیکټ ملاو نشو نو بیا نو اوس ما پارټي جوائن کړی ده پارټي د فیصله په پابند یم او کچري آزاد وي نو دا یو خبره چې ما به آزاد شګلم کولو خو بیا به هم پارټي هر چاله ټیکټ ورکی موږ د پارټي د فیصله پابند یو خو دا یو مطالبه به زما مست وي چې به زه خپل علاقه په هر صورت وي کاغه هر څوک چې راځي نو زما لکه اوس هم په دې حالاتو کې زما په علاقه کې زه چې راووتم نو زما دلته پاک اوبه اوس هم بندوبست نشته خو احمد خان دلرالو شرافت علي خان راغی موږ یو ټیبلو کو اوس په هغې کار روان دی پیپونه لګي انشاءالله 15-20 ورځې کې به هغه سټارټ شي داسې روډونه نه په دې کلي یو بغډرۍ ته یو بایپاس روډ یو ټریکو نو هغې دپاره هم پروګرام دا کړی دی انشاءالله په هغې هم کار روان دی نو ټول کارونه چې کوم دي نو موږ په دې ترتیب باندې روان کړي دي زما اصل مقصد چې د خپلې علاقې خدمت او ترسته میګا پروجیکټ دلته کې هم نه شي زمونږ د کلي د اوبه خور اوبه نشته پاکې اوبه دلته نشته نو زما خپل دغه د کوم د بر نه واله ونسو لکه څنګه چې محمود خان د بغډرۍ نه اوبه روانې کړي دي او مټې ته رسولي دي یا بل دلته کې واټر چینل دغه روان دی یو پلانټ روان دی او هغه رسي نو که دغه وشي داسې پلانټ موږ له هم پکار دی زما خپل دغه په دغه کې دي چې انشاءالله زه هغه دغه وکړم دا ترقیاتي کارونه چې دي که د کالج خبره شو زموږ نن پتیپور کالج چې دی هغه پورې وړی شو نو دلته ځای نشته که نه زموږ سره ولې ځای نشته دنیا ځایونه دي نن دې ماته سړی زه ځای ورکوم که نه ځای ورکولو کتل ور زما کار دی نو د تعلیم په لحاظ سره شو د هسپتال په سطح شو هسپتال خو بیا هم له RC شو دلته خو په کار دا چې نور هم داسې وسایل د ترقي کارونه وشي فیسلټیز راشي دې علاقې ته انشاءالله زما خپل تلوسه کوشش ته دغه دپاره یو خبره کوم چې دا ملک زمونږ دی دا د یو سیاسي لیډر نه دی دا د یو فوجي لیډر نه دی دا د اسټبلیشمنټ نه دی دا زمونږ دا د اداري ملک نه دی دا زمونږ ملک دی زمونږ خاوره ده ځکه په 1917 کې پاکستان نه موږ دلته یو حکومت موږ تسلیم کړو باچا صاحب
1969 پورې چې کوم دی نه موږ د پاکستان حصه نه 1969 کې موږ د پاکستان سره شامل شو نو په هغه وخت کې هم زموږ مشرانو د خپل خاورې حفاظت کړی دی د خپل ملک حفاظت کړی دی ان شاء الله دا زموږ ملک ته موږ اوس هم حفاظت کوو بیا به هم کوو دغه جنډه چې دا زموږ یو ملي بیرغ دی دا د ادارې بیرغ نه دی د پارټۍ بیرغ نه دی دا مطلب دی د چا یو ذاتی نښه نه ده چې په دې باندې سړی قبضه ولګي ځان ته ولګي نه دا به پاکستاني بل سړی پاکستان زموږ دی پاکستان دپاره به انشاءالله هره قرباني ورکوو د خپل بیرغ دپاره د خپل ملک دپاره پاتې شوه داسې چې د کسانو ګیلي نو ګیلې خو د افرادو نه دي د ادارو نه دي د ملک نه خو زما ګیله نشته ملک خو زه خورم لګیمه زه یې کرمه زه یې آبادومه نو بیا د دې مخالفت څه وکړم لهذا زما ټولو ته درخواست دی چې په دې کې موږ د ملي بیرغ یا د خپل ملي ورځې د دې انحراف ونه کړو په دې مرسته وکړو خیال کې زه به دا وایم چې جیل ته تلل د یو سیاسي لیډر دپاره یو ښه کار دی چې لاړ شي دی مضبوط شي د جیل نه تېښته بېغیرتي ده هغه یو غلط کار دی لکه نواز شریف چې وتښتېدل داسې نه ده پکار چې سړی لیډینګ کوي لیډرشپ له پکار ده چې هغه جیل قبول کړي چې لیډرشپ قرباني نه ورکوي ورکر خو هر وخت قرباني ورکوي اوټ د ورکر دی جلوس د ورکر دی چغه د ورکر ده جنډه د ورکر سره ده نو جیل له به هم ورکر ځي په کار خو ده چې لیډرشپ لاړ شي عمران خان ګریډ لیډر چې په دې وخت کې هغه جیل قبول کو او تېښته قبول نه کړه انشاءالله ولز موږ ورسره یو او زه دا یقین کوم چې د دې تېر حالت نه به ښه مضبوط وي ډیره مننه خوشاله اوسئ قدرمنو کتونکو هم د دې سره خپل روح خپل ملګري زور اتل ورکه اجازه تاسو چې چرته هم ښاد اوسئ آباد اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ کور مو ودان د لوی الله په امان